په دوهم درس کې موږ نن په الیپټیکل مارکیټ ټول باندې کار کوو. په الیپټیکل مارکیټ ټول کې ټول هغه شیونه دي چې تقریبا تر ډېره تکرار دي لږه نورو سلیکشنونو سره. نو لومړی زه یو عکس راخلاصوم. مثلا په دې عکس کې که زه غواړم په دایروي شکل باندې یو سلیکشن وکړم، همدې نه زه استفاده کولی شم. یا خاصتا د سترګې په اړه باندې که کله زه مثلا سترګې رنګ تغییروم که نه، نو بیا کولی شم زه له دغه چې استفاده وکړم. یا که زه شفټ ونیسم په دې شکل باندې به سترګې سلیکټ کړم، کنټرول بي د رنګ د بدلولو لپاره ده. مثلا که کله غواړئ سترګې داسې کیږي په دې شکل باندې کیږي، یو هر څه کوي خو دا معنا ما هغه یو ډول د رنګ لپاره دغه شی بیا اپلای کړو. خو نور مثلا ته یو دایروي سلیکشن په دې باندې کولی شې. نور ټول شیونه هغه پخواني شیونه دي. یو انټي الایز پرپز اوس تاسو ته وښیم. مثلا که زه دغه په دې سلیکشن باندې وکړم او دلته یې راوړم، زه به دا کنټرول ټي کوم ختم وکړم، بیا به راسم، بیا به انټي الایز ترې آف کړم، بیا به راسم یو بل سلیکشن به په دغه شکل باندې وکړم او هغه به یو بلې ساحې ته په موو باندې انتقال کړم. چې کله مې انتقال کړو تاسو ته واضح فرق معلومېږي. که انټي الایز روښانه یې لیک به د دغه پرتله باندې داسې نرم راغلی او دا بیا خف ده، ځکه انټي الایز نه ده روښانه. نور یې خاص فرق نشته پکې. صحیح. بل د هغه تر څنګ دوه دانې نور سلیکشن لرو. که غواړئ مثلا خط یې وباسئ په دې شکل باندې یوازې یو سلیکشن کې او یو رنګ درته ورکولی شي. دومره ډېر ضروري نه دي، تکرار شوي نه دي. که تاسې خپله وګورئ کېدلی شي. بل لاسو ټول د لاسو ټول بیا څه ډول کار کوي؟ لاسو ټول بیا داسې کار کوي لکه قلم چې ستا په لاس کې په خپل لاس باندې په هر ځای کرسر ورځي. مثلا که زه داسې پورته ځم همدغه ځای هم سلیکټوي، که کته ځم که په هره خوا ځم هغه ساحه سلیکټوي. دا معنا که زه کله یو انسان په یو عکس کې سلیکټوم داسې ځم، نور هغه مثلا سلیکشن راته په دقیق ډول باندې کېږي په دې شکل چې هر ډول زه روان یم. لکه مثلا د ما دومره پکار زه غواړم دا ساحه یې دلته راداسې کړم چې څومره څوکه وکړو څومره مخه وکړو په یو شکل باندې به منظم راسي. مثلا دغه یو ساحه درته پکار لکه قلم چې دی په لاس کې، نو ټول پراپرټي کې هغه تکرار شوي نه دي. بل د هغه تر څنګ پالیګان ده. پالیګان بیا څه ډول کار کوي؟ په کلیک سره له یو کلیک تر بل کلیکه پورې په سیده شکل باندې سلیکشن کې په دې ډول باندې سلیکشن کې دغه هم ستا په لاس په هر ځای کې په کلیک کې بیا به یو سلیکشن کېږي. نور چې مثلا هره ساحه دې ته پکار و په هغه ساحه وروسته بیا ورسوي، نور به سلیکشن ختمېږي. یو دلته مهمه خبره ده چې کله سلیکشن ختموي چې دلته پای ته راغلی وګوره په کرسر باندې داسې یو دایروي غوندې یو وړه علامه ولګېدله. دا معنا سلیکشن نور بشپړېدونکی دلته چې کلیک وکړي سلیکشن به دې بشپړ شي. یا که کله مثلا سلیکشن دې داسې کړی او په دې کې اوس غلط شو یا خرابوي ډبل کلیک وکړي سلیکشن به مثلا له منځه ولاړ شي. یا که مثلا کله دې سلیکشن کړی او ډېر دقیق سلیکشن دې کړی، ډېر په احتیاط دې کړی او ډېر وخت ضایع کړی خو پکې غلط شوی، مثلا اسکیپ ووایي، اسکیپ بټن کیبورډ کې یو سلیکشن شاته ځي. صحیح. البته بک سپیس بټن ووایي، نور به تاسې شاته ځئ په یو سټیپ بای سټیپ شاته تاسو تللی شئ او په اسکیپ باندې مکمل سلیکشن له منځه ځي.